بیا هم سلامونه. تاسو به مې چې دا د سمال ولې په اوږو دی، خبره خو دا ده چې پرون مې ولمبل او بیا هلته لمر ته مې ځان اچولی و، اوږې مې سمې دمې سوځېدلې دي، غاړه او شا مې. نو اوس باید د لمر نه لږ ځان وساتم. اوس دلته راغلی یم د دغې جزیرې د کریت لویدیځې برخې ته. دا تقریبا د جزیرې پای دی. جزیره خو لکه چې درته معلومه ده شمال له شرق نه غرب ته پرته ده. نو زه د هغې غرب خواته راغلی یم او دلته هم ډېر ښه ساحلونه دي، هغه به وګورو. تاسو هم د دې ځای ننداره وکړئ، بیا به وړاندې م ځو. لاندې ساحل دی، دلته خلک هغلته لاندې هم اوبه دلته بیخي پاکې او رڼې دي. خو هغه پینک بیچ چې ورته وایي یو ځای دی چې رېګونه پکې ګلابي دي بیخي، هغې ته به هم ورشو وبه یې ګورو نږدې نه. خو لمر لږ تیز دی، نو که راتلی ځان سره به ډېر پام کوئ. دا دلته یو محلي دکان دی، شات و زیتون و د شان لري. څنګه دي؟ Hello. Hello, welcome. Thank you. These are from this region, yeah? Yes, These things? we make thyme honey in this mountain. Okay. Our olive oil from here 10 minutes in the sea. Olives, sea fennel. We give you a little bit to taste. Yes, maybe. What's the name of this area? Balosh. Balosh, okay. So this is the thyme honey. This we make in the half away here. Okay. Healthy for the throat and tooth. It is a shati towards the truck and څنګه دي؟ Yes, sir. رالی دي، مزه ده ورته. And what is this? Is it jam or something else? This is wheat, usually with the yogurt. Okay. Strawberry. Strawberry, bergamot, grapes, queens. ښه د شان لري، خو ته درځه به ځینې شیان ترې راواخلم. پیسې موټر کې دي او بیا به نور ځو وړاندې. دا بلوز ورته وایي، بلوز سیمه ده او ډېر عالي سیمه ده، پای دی د دغې جزیرې تقریبا پای دی. موږ غوښتل چې وړاندې ولاړ شو، خو وي چې هلته بیا 2 کیلومتره باید پیاده سړی ولاړ شي د دغې خامه سړک په پای کې، 8 کیلومتره به په سړک سي، خو بیا پیاده روي هلته مشکله ده ماشومان سره، نو باید بیرته وګرځو ولاړ شو. دا نو مشهوره دره ده د دې جزیرې چې شاوخوا 18 تر 20 کیلومتره پورې اوږده ده. د درې له شمال نه جنوب ته وتلې ده او په اوږدو کې ډېر ښکلي ځایونه دي، ډېر ښکلي رستورانتونه، کلي، د لیدلو وړ منظرې، واړه دوکانونه او نور. زیتون او نور طبیعي شیان خو ښه پرېمانه خرڅېږي هر ځای، او د هغو نور محصولات کوم چې دي. زه یې وګورو چې څنګه ځای دی دا.
ته لیکلي نایس ویو ښکلې ده. نو راورسېدو ډېره لاره وه الافونیسس بیچ او دا د جزیرې په د بل اړخ کې دی جنوبي او په پای کې غرب خواته دې ته پینک بیچ هم یایي ځکه د ریګ رنګ دلته ګلابي دی. نو راځئ وی ګروبۍ مې ډېرې پاکې دي او ډېر مشهور بیچ دی. خلک ډېر زیات ورته راځي. که چې ګورئ دلته هم مستایل لاندې لار چې کوزه شوې بیروبار دی پرې. نو وګورو چې په راتګ په دومره زحمت ارزي که مسله څنګه ده. مشکل دا دی چې یو مشکل چې یاد کړو هغه پیاده روي ده. موټر ډېر لرې باید ودروي، دې خوا ته اجازه نشته، باید پیاده سړی راشي. او هلته بیا پارکینګ شته دی، 15 یورو د ورځې اخلي. همو کې موټر دروي او بیا راځئ داسې. دغه اوبه دي، دا جزیره کې دا بعضې سیمې د اروپا د مالدیف په نوم هم یادېږي یا مشهورې دي، ځکه چې اوبه یې هماغه غوندې صافې دي، پاکې دي. او ښه والی دا دی چې بیشتر ډېره ځایه پورې نه دی ژور، اوبه کمې دي، ورو ورو تدریج اوبه زیاتېږي. نو ښکلی ځای دی که مو رامخه شوه دې برخې ته یې خامخا راشئ. په بیچ کې نور د ځان اچولو لپاره ځایونه هم شته، په څېره کې کټونه هغه پکې راکېږي او ځان سره که خپله دستمال او ځان پاک در سره وي خورې کې خپله استراحت کولی شئ. لمبونه وروسته خو د لمر سره به پام کوئ. او بیش غټ دی، تر ډېره ځای غځېدلی. د ګارډانو خونې هم شته او یوه جزیره هم شته، ځینې خلک پورې وځي هغلته ځي لامبو تر ډېرو ځایو پورې. نو بس که راتلئ خوندونه واخلئ ترې.
دلته د دواړو ساحلو ترمنځ وچه ده او دې خواته اوبه دومره لږ دي سړی فکر کوي چې څوک د اوبو په سر روان دي بیا تر ډېره ځایه همداسې دي نو که چا لامبو نه وي زده داسې ځایونه هم نو ډېر خوند اخیستلی شي او که لامبو مو زده وي نو خو نور علا نور د اوبو پاکوالی خو نو ګورئ داسې ځلیږي او جالبه دا ده چې ډېرې تروشې دي سړی غرقوي نه یا په اسانۍ نه غرقوي اوبه په سر دې ساتي که ځان واچوي هلته په ډېرو اوبو کې هم زه په خپله لامبو نه درښیم ځکه وجود مې ټول په کریمو لړلی دی سوځېدو نه وروسته ویرېږم چې بیا نور ونه سوځي لمر سره به ډېر احتیاط کوي او دا په دې پورې مړه نه لري چې هوا ګرمه ده که یخه ده ځکه که هوا یخه هم وي لمر وړانګې کله کله دومره تیزې وي چې سړی ممکن وسوځوي نو د شي سره مو باید ډېر پام وي اوس مازدیګر دی نو تقریبا بیروبار کم دی ځکه دا ساحه د خانیا یا چانیا او همداشان د هراکلیون دواړو ښارونو نه لرې پرته ده نو خلک باید بیرته ځانونه ورسوي د هراکلیون نه تقریبا 3 ساعته لاره ده تر دې ځای په موټر کې موټر تیز نشي تللی ځکه اکثره سړکونه په غرونو او درو کې جوړ شوي دي نوینه لوړ سپیډ نشته نو دې شته هم باید پام وي که راتلی وختي به راځئ چې بیا بیرته وختي ځان ورسوئ اگر چې د دې ځای غروب ویل کېږي چې ډېر ښایسته وي خو بیا به لږ ناوخته شي در باندې او سړکونه لږ خطرناک هم دي بیا په شپه کې بله مسله دا چې څومره چې ماته تجربه وشوه هغه دا ده چې که راتلی په خانیا کې هوټل ونیسئ یا ځای ونیسئ د اوسېدو لپاره شاوخوا په کلیو کې هم کورونه هم شته او نور ډول ډول د اوسېدو دپاره ځایونه شته ډېر ارزانه هم پیدا کېږي ممکن نو بیا کولی شئ هغلته هوټل ونیسئ ځکه په هغې کې په خانیا ته نږدې دا بیچ هم دی تقریبا 1.5 ساعت لاره ده او نور هم د لیدلو وړ ښه ځایونه شته او هراکلیون که څه مرکز دی پایتخت دی خو هغه بیا د دغه ځایونو نه لرې دی او د خانیا ښار یا ښارګوټی ښایسته هم نو نشته مو بیا باید پام وي دلته دغه ساحل کې لږ لږ ریګونه دي نو ممکن دا پینک بیچ چې بولي د همدې خاطره یې بولي